دلته د میدان وردګ ولایت د پخواني والي حافظ محمد امین عمري او دغه ولایت ته د نوي نومول شوي والي قاري بختیار معاذ د معرفت ځانګړې غونډه ده. په دغه غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت د استازو سربیره مشرانو، علماو، ځوانانو او مجاهدینو ګډون درلود، په دغه ولایت کې د ښاغلي عمري ترسره کړې کړنې د قدر وړ وبللې. موږ سره ښه وخت تېر کړو، زموږ د ولس سره ښه وخت تېر کړو، موږ سفرونه کړل، انشاءالله عزیز د دوه عزیمه ورته غواړو. نوی والي صاحب محترم، موږ ته چې څونه معلومات ده، هغه یو مجاهد شخص ده او له الله نه غواړو چې دی هم په خپلو کارونو کې په دې ولایت کې د خلکو ته خدمت وکړي، په کارونو کې موافق وي او الله دې ورته کامیابي نصیب وګرځي. د غونډې ګډونوالو او قومي مشرانو نوي والي ته د ښه راغلاست ترڅنګ له هغه څخه وغوښتل چې دلته د بیا رغونې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. قاری بختیار معاذ را صمیمانه خوش آمد و خیر مقدم عرض می نمایم. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د بند رغول او لا پرمختګ لپاره ګوټلي ګامونه واخیستل شي. د کابل دویم لاین سړک باید جوړ شي، دا چې کابو 60% کار مخ ته تللی ده، نو د پاتې کارونو د بشپړولو لپاره عملي اقدام وشي. د یاد ولایت پخواني والي حافظ محمد امین عمري د خپلو لاسته راوړنو په هکله د غونډې ګډونوالو سره معلومات شریک کړل او دغه راز یې له نوي والي څخه وغوښتل تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو او سروې شویو پروژو چارې بشپړې کړي. د چک برېښنا بند، د کاسې پاکول او د برېښنا توربینونه په 100 کارونه پر مخ لري دي. د پاتې کارونو تعقیبول او بشپړول د چک د ډیم په رابطه باندې، د بند په رابطه باندې بار موږ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند سره موږ ملاقات غوښتی او کوشش مو کاوه چې ملاقات ورسره وکړو، خو کله ځینې اوقاتو کې په سفرو باندې وو. تاسو ته زه دا اطمینان درکوم لکه څنګه چې موږ 20 کاله نه ستړېدونکې مبارزه کړې، دغه رنګه به انشاءالله د اسلامي نظام د بقا دپاره چې دا زموږ او د تاسې هدف وو، د دې دپاره او د بیا رغونې دپاره او د ښه امنیت دپاره نه ستړېدونکې شپه ورځ هلې ځلې کوم. د غونډې په پای کې د پښتني دود له مخې دواړو والیانو ته د اعزاز لونګۍ ور په سر او د ښه خدمت کولو دعا ورته وشوه.